دې ملک چې کوم دجالي قوتونه او ګانو بجانو او سینماګانو او ګانې خورول کوم خلک کار کوي یا الله د دې کار نه په خپل فضل واړی ډېرې جینکې هم دا ټیبلټې ګوري او موبایل ګوري سکول ته نه ځي د پرچې نه پټېږي کور نه لاړې شي په بل طرف غرمه راشي نو وړو جینکو مستقبل تباه شو تعلیم معلم تقریبا ختم دی نو تاسو به چې لور مې ډېره تعلیم یافته ده هغه ټیبلټې ګوري یو دغه به ګوري ټول نو د بچو ډېر خیال وساتئ او شیطاني خلک هم ډېر شو فوټوان ورته نور خلک را لېږي او شعر کېږي او ګانې ورته را لېږي هلکانو جینکو یو بل ته او دا ټول ډېر لوی مجرمان دي او خلک تباه کوي دا د امت دشمنان دي یا الله دې خلکو ته هدایت وکړي او تاسو دا فیصله وکړئ چې کله څلور ورځې به زه نیټ نه ګورم ضرورت دپاره کاروباري هسې ضرورت یې سوال جواب پې کوه بس بندوئ تاسو ټول مسلمانانو کې یو ځل اعلان وکړو چې دا نیټ او یوټیوب او دا نور ویب سایټونه چې ګانو بجانو تصویرونو والا دي دا به موږ یو څلور ورځې بند کړو تاسو ګورئ چې کمپنۍ څومره زور علي په اربونو کروړونو روپو کې به دې تاوان کې شي او زر به وایي چې بس دا کار موږ به داسې به نه کوو نو تاسو ټول مسلمانان یو شی وی موږ به نه ګورو یو هفته بند کې څلور ورځې بند کې دا امت دا نور وطن مسلمانان دا خراب خلک په مخ ویریږي چې هلکه زمونږ هغه شی څوک نه ګوري شعر کېږي نه هر څه بند دي نو پرې به دي انشاءالله العزیز لږ مقابله به خو غواړي یا الله مسلمانانو کې غیرت ایمانی پیدا کړي او د شیطاني کارونو په مقابله کې یا الله د کلک دیوال د اوسپنې دیوال په شان مضبوط کړي د کلک ایمان خاوندان هم کې زنانه او لوریانې او بچیانې د امت مسلمه یا الله محفوظ وساتي دا د دجال هغه ایډوانس فورس دی میدان برابر یا الله دا میدان برابرېدو نه یا الله موږ وساتې رب العالمین ای د لوی عرش مالک یا الله ستا طاقت ډېر زیات دی ستا فضل کرم ته موږ په هر وخت کې محتاج یو د موږ د ټولو حاجتونه پوره کړي لوی حاجت هم دا چې واړه لوی ګناهونه او دغه تقصیرات زموږ ټول معاف کړي موږ سره معامله د کرم وکړي موږ او مور او پلار او استادان او مسلمانان رونه او خویندې ټول نارینه زنانه یا الله ټول وبخښي دې چوټونو کې چا دعاګانې لیکلې دي یو حاجي صاحب د نوتي اپریشن دی د چا د خور ګردې بیماره ده زموږ دوستان دي دلته ناست وي او د چا شوګر او د چا د زړه بیماری دي او د چا واړو باندې چټکې او میرګي دي او د چا د کاروباري مسایل دي د ټولو مریضان ښه کړي یا الله د ټولو کاروباري مسایل ختم کړي اواره کړي رکاوټونه ختم کړي حلال روزګار دی ټولو ته او د دې بچو ته زموږ بچو ته په خپل وطن ورکړي نور ملکونو ته نه محتاجه کې زامن سړی پیسو لپاره بل ملک ته وشړي څه حال دی په نورو ملکونو کې لکه د خرو د سپو په شان ژوند دی او یا الله د هغه ژوند نه زموږ مسلمانان محفوظ وصلی الله تعالی علی خیر خلق